السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې په دې ویډیو کې تاسو سره واړه پینکیکس جوړولو طریقه در وښیم. دا یو ډول اسانه خواږه دي چې یو څو دقیقو کې کولی شئ جوړ کړئ، خصوصا د ماشومانو ډېر خوښیږي. د دې دپاره به اول 2 دانې هګۍ، 3 غټې قاشقې بوره په یو کاسه کې واچوئ او سره ګډ به یې کړئ. بیا به یوه پیاله شیدې هم واچوئ، دا به هم ورسره مکس کړئ. ورپسې به یوه پیاله اوړه، 2 وړې قاشقې بیکینګ پوډر، یو پاکټ یا هم یوه غټه قاشقه د ونلې بوره هم پکې واچوئ. دا ټول مواد به ښه سره مکس کړئ. دلته یې ماته اوړه لږ کم ښکاره شو، نو 4 غټې قاشقه په اندازه نور اوړه مې هم پکې واچول. دا به نو اوس ښه صحیح مکس کړئ چې هیڅ نوع غوټې پکې پاتې نشي او یو ړنګ یا نرم مخلوط جوړ شي. دې نه بعد که مو غوښتلو چې پینکیکس لا ډېر پړسېدلی راشي، نو کولی شئ 15 دقیقې همداسې پرېږدئ، او که وخت نه لرئ نو کولی شئ همداسې د فتنې پخولو ته شروع کړئ. یوه ناسوزه کړاهي به په منقل کېږدئ او درمیانه درجې باندې به یې چالان کړئ. کړاهي به لږ غوړ کړئ، بیا به همدې اوړو نه د یوې غټې قاشقې په اندازه پکې واچوئ او په داسې ګول ګول شیپ به یې جوړ کړئ. دا به یو طرف نه تقریبا 1 دقیقې دپاره پوخ کړئ چې وړې پوکاڼۍ پرې جوړې شوې. بیا به په بل مخ واړوئ او دوباره به یې تقریبا 10 ثانیو نه تر 1 دقیقې پورې پوخ کړئ. پام مو وشي دا ډېر زر سوځېږي، نو کله ناکله کولی شئ یو څو ثانیو دپاره منقل ګل کړئ او بیا یې دوباره چالان کړئ. دا ټول پینکیکس په بیا په یو لوښي کې قطار کېږدئ. ټاپینګ یا هم سر دپاره یې تاسې کولی شئ تازه توتان وکاروئ، لکه توت زمیني، شاتوت، raspberries، blueberries او یا هم کیله کولی شئ وکاروئ. په آخر کې به لږ میده شوې بوره هم پرې ودوړوئ، لږ ویلې شوی ککاو به هم پرې واچوئ او بیا به یې نوش جان کړئ. دوستانو، هیله ده چې دا ریسیپي به مو خوښه شوې وي. که دا مو تر اوسه نه وي جوړ کړی نو حتما یو ځل امتحان کړئ او خپل نظر به هم راسره شریک کړئ. او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مو هم هیر نشي.